ریاست شاروالی غزنی از افتتاح 2 پروژه عمرانی در این ولایت خبر می دهد. مسئولان در ریاست شاروالی غزنی می گویند این پروژه ها شامل نصب اشاره های ترافیکی در 4 راههای شهر و بازسازی گلدان های داخل سرک از دروازه بلخ الی چوک البدر می شود. به گفته مسئولان شاروالی این پروژه ها با هزینه 4 میلیون افغانی از بودجه داخلی این ریاست در مدت 3 ماه کاری تطبیق و تکمیل خواهد شد. مسئولان نصب اشاره های ترافیکی را گام مؤثر برای تأمین نظم شهری دانسته و میگویند که نصب این اشاره ها می تواند در کاهش ازدحام ترافیکی و جلوگیری از حوادث مؤثر واقع گردد. نن موږ تاسو الحمدلله د 2 مهمو پروژو شاهدان یو چې یو عملاً دغه د سیګنالو پروژه ده او بل د بلخ دروازې نه شروع د البدر چوک پورې د ګلدان یا د کربو پروژه ده. الحمدلله دواړه اساسي او مهمه پروژې دي چې د غزنی قدرمنو ولسونو له ډیره وخت دغه ارمان د غوښتنه ولا نو په دغه نننۍ دواړو پروژو کې دغه کومه پروژه چې اوس موږ تاسو سره ولاړو سیګنالو پروژه ده دا خو تقریبا که په ترافیکي لحاظ راواخی که په امنیتي لحاظ راواخی په هر لحاظ و ډیره مهمه پروژه ده ځکه چې یو ښار هغه ترافیکي سیګنالونه فعال ولري نو هلته هغه ترافیکي اصول ټول مراعات کیږي د انسانانو ژوند خوندي کیږي د ښار لپاره یو ښکلا وربخشي. دغه برقي سیګنالونه نه تنها چې د ښار د ښکلا لپاره به څومره مؤثر تمام سي بلکې د ښاري نظم لپاره انشاءالله الرحمن ډیر مثبت تاثیر کوي او لله الحمد چې اوس غزنی ولایت کې په شپږو ساحو کې ورته نیول شوي چې هغه ښاري ساحې دي زیاتره هغه ساحې دي چې ازدحام پکې ډیر وي په هغو ساحو کې دغه برقي سیګنالونه نیول شوي دي. در همین حال شرکت قراردادی این 2 پروژه از تطبیق و اجرای معیاری و اساسی آن اطمینان می‌دهد. با مردم شریف ولایت غزنی و مسئولین امارات اسلامی این وعده را می‌دهیم که این پروژه را مطابق به مناقشه و احجامی که از قبل برای ما تعیین شده به بهترین شکل ممکنش انشالله تطبیق تکمیل و تسلیم می‌نماییم. از سوی هم شهروندان و رانندگان ولایت غزنی از این اقدام شاروالی استقبال کرده و نصب اشاره‌های ترافیکی را در کاهش ازدحام شهری، تأمین نظم و بهبود چهره شهر مؤثر عنوان می‌کنند. باور کنین این اشاره ترافیکی قدر مهم است. وقتی که قوانین در کشور تطبیق شود او کشور طرف صعود روان است. بنابراین من نظر من است و امیدوار هستم که تمام باشندگان غزنی، تمام ملت غزنی قوانین ترافیکی را مراعات کنه و در عین زمان از قوانین ترافیکی سرکشی نکنه. خیلی خوشحال شدیم که چراغا پس فعال شده بخیر. ازدحام خیلی زیاد بوده. گفتنی است روند نصب اشاره‌های ترافیکی در 6 مکان پر ازدحام شهر تطبیق خواهد شد. نبود اشاره‌های ترافیکی، عدم آگاهی شمار از رانندگان و شهروندان از قوانین ترافیکی و نداشتن جواز سیر و لیسانس از جمله عوامل عنوان می شود که در سالهای گذشته بر نظم ترافیکی شهر تاثیر گذاشته و خطر وقوع حوادث ترافیکی را افزایش داده است.